دا کړ دې تا ته په شا کوم تا ته څه وګورئ یو متل دی وروري به کوي حساب تر منځه دا د پښتنو متل دی که نه خو زه دا وایم دا به غلطه وي دا خبره یو ورور به ضعیفه وي یو ورور به معذوره وي لکه فضل ورور په ته خو موږ ظلم نه شو کولی چې موږ درې اوچتو ده ته هم درې په سر کړو معذورو باندې شفقت وکړو او کمزور ورونو او مسلمانانو ته لاس ورکړو نو فضل له خیره سره بورېګان اوچتئ او چې څو دانې اوچتئ خپله به اوچتئ زه نور نه اوچتوم زما اوس هم ټول خلک په قار دي درته او ټولې بورې ته په ما وړي څه ده څو دانې درې دانې درې وړی شي ژوند مې په سرور دی وې خو مور زړه مې په درد کوي والله چې زما خو پې زړه نه کېږي خوږېږي خوږېږي په لیاز د خدای خوږېږي جهانه تور دی وې خو مور دی وې ژوند مې په سرور اوبال دی راځه نو څه اوبالې راځه ماته راکړه راکه ماته ته ماته را جهانه تور دی وې خو مور دی وې زړه زما د ټول جهانه تور بیا دې چالو کو بابا نه ګپ لګو ګپ لګو زرا غواړم محل او ماړی نه غواړم نه غواړم محل او ماړی نه غواړم زوړ د خاټو کور دی وې خو مور دی وې فضل دی نو څه به وکړو داخله چې فضل لرم ساعت ورسره تیر دی الحمدلله په دې روژه کې ښه د اخلاص کار یې کړی ته په رب یقین وکړه ګوره روژه نیسي او ښه کلکه یې نیسي ګوره همداسې ده که نه ایوه نن اومه روژه ده اومه روژه ده الحمدلله ژوند مې په سرور دی وې خو مور دی وې زړه زما د ټول جهان تور دی وې خو مور دی وې زړه زما د ټول جهان تور دی وې خو مور دی وې بس چې صرف مور میں پاسکون کی وی بس چې صرف مور میں پاسکون کی وی ما باندې د سخت وی او زور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وې خو مور دی وې زړه زما د ټول جهان تور دی وې خو مور دی وې مواد در تسلیم شو موري الله دې ستاسو حیا او پرده عزت وساتي د ټولو مورګانو سره د ټولو خویندو سره الله دې ستاسو بچي نیک سالي کړي چې بس په خپله په ښځو لګیا یم او لرګي م راوړم غره نه تاسو د غره نه لرګي راوړئ زه په سهار غره نه لرګي راوړم ته غره ته څنګه خیږي ته خو تور سری ته خو سیاسری بس روانه یم غره له ځم حکومت وخت کې هم کولې طالبانو وخت کې هم غره له لاړه یم او کور کې مې څوک نشته نه څوک مرسته سکي نه څوک کومه کار سکي 15 ورځې مم په نارو تېرې کړي لاس مم تېرې کړي خل مم تېرې کړي کړما زبید قدم خوري رانجو کلما ما سرا پشر دی وی خدا خوش تا کړ خپل یتیمو بچیانو لپاره لرګي راوړي او خرڅوي خرڅه مې وغوله چا وګټه 100 روپۍ ته وکړي 50 لږ شپېته روپۍ وکړي زه پوره پاچې لره واخلم شین چالي اسوال چاله وکړم چې لږ کومک ورسه وکړي موږ داسې وطن چې چا څه کومک نه کوي چا نه چې مرسته وغواړې کومک در سره کوي مور نه 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 سره څوک چاله ورکوي نه بس چې هم څوک چاله نه ورکوي دا د غواړي جامې مې موږ سوالي دي چې د اختر روان دی موږ بچیا کوم باچې له څه شي اخلو څاپلاکې مو نه وي جامې مو نه وي بس موري بس جړا به نور نه هېڅ شی هم نه وي مور دی وې زړه زما د ټول جهان تور دی وې خو مور دی وې
خدایا چې مې مور ته راولې تاسو کومک دی خدای تاسو ډېر ښه وکړي بس دغه له مې سترګې غړوي روجي بلې روجي بس موري جړا به نه کوي الله دې ستا حیا او پرده او عزت وساتي الله دې ستاسو دغه فریاد واوري او الله رب العزت د خپلو خزانو نه تاسو ټولو کونډو یتیمانو سره کومک وکړي اوښکې دې پاکې که موري بس جاړې به نه زه ډېره په زړه غمجنه یم که نه بس. چې نه ورونه لرو نه پلرګانې لرو بس مې رسواري یو هېڅوک مې د ګاټې نشته دی بس زه دغه سوال تاسو له کوم چې موږ ځکه کوم کومک کولی شئ موږ غریبانو ښځو صحیح کوئ چې مړې شو بس بیا بېغمه یې بس مور جاړې به نه بس الله دې ستا حیا او پرده وساتي زه ستا زوی یم زه ستا ورور یم زه ستا هر شی هر څه یې تیمه هر څه یې دین په دنیا کې هر څه یې بس مور خبرې سم په زړه ویشتل کوي د مور داسې خبرې وي سم لکه درد وي وایي غره ته ځم خسر عالم خپل یتیمانو بچیانو دپاره نفقه پیدا کوم کله یې 50 او کله 100 لپی وایي خپل دا کم کالي چې دام د بل چا راکړي راته زموږ استادو په کورونو کې خو رقم کالیګان وي چې نن یې واغوندو سبا یې بیا ناغوندو هغه کالي نن چې کوم کالي وکړو سبا یې څه خطا کوو تاسو دا فکر کړی دی چې د یتیم او د کونډې د ګاونډي څونه حقونه دي په تاسو دا و د نن ورځې خپرونه د اومې روژه ماتې په پچیر اګام کې د کونډو مورګانو د یتیمانو سره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت سرور دی وي د الله په امان اور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي بس چې صرف مور می په سکون کې وي بس چې صرف مور می په سکون کې وي ما باندې د سخت